ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه څلور پاکستاني عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. پاکستان وایي له ډیورنډ فرضي کرښې سره څیرمه یې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان پوځ مطبوعاتي مسؤلین وایي چې د غزمې پر مهال پر عسکرو برید شوی دی چې له امله یې څلور کسه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره دغه عسکرو د القاعده او طالبانو په پاتې شونو پیسې چڼیز عملیات کول. تر دې دمه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. پیښه په خیبر پښتونخوا کې شوې ده. تر دې وړاندې پر پاکستاني عسکرو د ګڼو بریدونو پړه د پاکستاني طالبانو ډلې منلې وه. او په یو بل خبر کې نن پاکستاني او افغان چارواکي پر عمل پلان دویمه غونډه کوي. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اکشن پلان دویمه کلنۍ غونډه ترسره کیږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې د دغه غونډې لپاره په کابل کې بشپړ تیاری نیول شوی دی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ثبات، سولې او امنیت دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ او نورو مواردو په اړه خبرې وشي. په غونډه کې د دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکو ګډون کوي او پر عمل پلان به بحثونه وشي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د عمل پلان په دویمه کلنۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو پر لا پراختیا او سوداګریزو مسایلو خبرې کیږي.